بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ انتهایی اهم ټاپک دی پیسیو ترانسپورت او ایکټیو ترانسپورت. یعنی مطلب د پیسیو ترانسپورت او د ایکټیو ترانسپورت کمپیریزن کول، موازنه کول، چې یعنی مطلب زمونږ سره پیسیو ترانسپورت څه ته وایي، ایکټیو ترانسپورت څه ته وایي او په دې دواړو کې فرق څه دی. ټیک شو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې ترانسپورت لفظ په دواړو کې موجود دی که نه. ترانسپورت څه ته وایي؟ تلل راتلل، وړل راوړل. ټیک شو. او بل زمونږ سره دی پیسیو ترانسپورت. او نو دا پیسیو لفظ څه ته وایي؟ اوس پیسیو څه ته وایي؟ سست، چې یعنې مطلب سستی. ټیک ده که نه. بلکل څه ایکټیونس پکې نه وي، څه کار مار نه کوي، څه انرژي وغیره څه پکې نه خرچ کېږي، بس پیسیولی سست. ټیک شو. او زمونږ سره چې کوم ایکټیو ترانسپورت دی نو د ایکټیو څه مطلب دی؟ چست. یعنې مطلب په دې کې به پیسیو نه وي، په دې کې به انرژي خرچ کېږي، په دې کې به چې کوم دی نو سیز سوي ایکټیو وي. صحیح ده که نه. نو مطلب ایکټیونس به پکې شامل وي، انرژي به پکې خرچ کېږي، او په دې کې چې کوم دی نو ترانسپورت به کېږي خو په خپله به کېږي، څه انرژي وغیره به چې کوم دی پکې نه خرچ کېږي، بس پیسیولی. ټیک شو. نو اولنی نمبر دی زمونږ سره موومنٹ آف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوارډز لو کنسنټریشن. په پیسیو ترانسپورت کې به زمونږ سره موومنٹ کېږي، سیزونه به د یو ځای نه بل ځای ته ځي، مالیکیولز به د یو ځای نه بل ځای ته ځي، خو د کوم ځای نه به کوم ځای ته ځي؟ فرام هایر کنسنټریشن ټوارډز لو کنسنټریشن. په کوم ځای کې چې ډیر دي د هغې نه به لږ لږ زمونږ سره هغه ځای ته ځي، په کوم ځای کې چې لږ وي. ټیک ده که نه. یعنې مطلب د ټایم سره سره چې کوم دی نو لږ لږ به بل طرف ته ځي. صحیح ده. خورېږي به په هغه کوم ځای کې چې ډیر دي د هغه ډیرو نه به لږ لږ اخوا دېخوا خورېږي. ټیک ده. اوس که مونږ ایکټیو ترانسپورت له راشو نو په ایکټیو ترانسپورت کې زمونږ سره موومنٹ آف مالیکیولز دی فرام لو کنسنټریشن ټوارډز هائی کنسنټریشن. یعنی مطلب چې په کوم ځای کې ډیر دي نو هغه لږ لږ به هم راجمع کولی کېږي او هغه ډیرو طرف ته به بوتللی کېږي. ټیک ده که نه. نو دې ته څه وایي؟ بیا ایکټیو ترانسپورت ورته وایي. او چې کله زمونږ سره ډیر دي او د هغه ډیرو نه لږو طرف ته ځي نو دې ته به څه وایي؟ پیسیو ترانسپورت به ورته وایي. ټیک شو. بل دی زمونږ سره اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ. اولنۍ خبره دا ده کنسنټریشن ګریډینټ څه ته وایي؟ یعنې مطلب چې په یو ځای کې ډیر دي زمونږ سره او په یو ځای کې لږ دي نو دا زمونږ سره هایر کنسنټریشن دی، دا لو کنسنټریشن دی، او په دې کې چې دا کوم ګریډینټ دی، دا کوم سلوپ دی، دا کومه چړایي ده، دې ته څه وایي؟ کنسنټریشن ګریډینټ ورته وایي. ټیک شو که نه. نو دا به اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ وي. یعنی مطلب عام طور چې کوم اصول دي چې مطلب سیز به د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته ځي، په چړایي باندې به ښکته راکوزېږي. ټیک شو که نه. نو دې ته مونږ څه وایو؟ اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ. یعنی مطلب نارمل خبره ده، کامن خبره ده چې کوم ځای کې ډیر وي نو د هغې نه به ورو ورو خورېږي، لږ طرف ته به ځي. ټیک شو. نو دا به اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ د کنسنټریشن ګریډینټ مطابق به وي. خو چې کوم زمونږ سره ایکټیو ترانسپورت دی نو دا به اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ وي. اګینسټ څه ته وایي؟ مخالف ته. یعنې مطلب کامنلی نارملی چې کوم دی زمونږ سره د هایر نه لو ورته ځي که نه، خو په دې کې به اګینسټ کېږي خبره، خلاف به یعنې مطلب د لو نه به هایر ته ځي. ټیک شو. نو دا به زمونږ سره اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ وي. په دې کې چې کوم دی زمونږ سره بیلنسز کنسنټریشن آن بوث سایډز ده. یعنې مطلب په دواړو طرفونو باندې به چې کوم دی نو زمونږ سره بیلنس راځي، چې کوم طرف ته هایر کنسنټریشن دی، کوم طرف ته لو کنسنټریشن دی. نو د دې هائی کنسنټریشن نه به رو رو چې کوم دی د لو کنسنټریشن ته راځي او زمونږ سره به دواړو طرفونو ته بیلنس راځي، سیزونه به یو شان کېږي. یعنې مطلب که دې ځای ته تاسو وګورئ نو په دلته زمونږ سره په دې سیل کې دننه کنسنټریشن څه دی؟ لو دی، او بهر زمونږ سره کنسنټریشن څه دی؟ هائی دی. یعنې مطلب ډیر دی. یعنې مطلب دلته کنسنټریشن ګریډینټ داسې دی، سلوپ داسې دی. ټیک شو که نه. دلته زمونږ سره ډیر دی او دلته څه دی؟ لو دی. نو نارملی زمونږ سره چې کوم دی اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ به سیزونه د هایر نه لوور ته راځي، دې خوا به راځي داسې. نو په نیکسټ سټپ کې به زمونږ سره څنګه شي؟ بیلنس به په دواړو سایډونو باندې راشي. یعنې مطلب دلته چې څومره مالیکیولز دي دومره مالیکیولز دلته هم دي، یا دلته چې څومره مالیکیولز دي دومره مالیکیولز دلته هم دي. نو مطلب زمونږ سره بیلنس راغی. یعنې مطلب زمونږ سره چې کوم دی نو موومنټ اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ وشو، د هایر نه لو ته راغلل او زمونږ سره چې کوم دی بیلنس برابر شو. دې قسم ترانسپورت ته مونږ څه وایو؟ پیسیو ترانسپورت ورته وایو. ټیک ده که نه. دغه شانتي که اوس مونږ دې خوا راشو نو یاد ساتئ چې په دې کې به زمونږ سره مینټینس کنسنټریشن ډفرنس، په دې کې به زمونږ سره بیلنس نه راځي په دواړو طرفونو باندې، په دې کې به دغه ډفرنس برقرار ساتلی کېږي، مینټین به ساتلی کېږي. ټیک ده که نه.
دا به بیلنس لنه ورکوي. ټیک ده؟ لکه څنګه ګورئ مثال طور زمونږ سره چې کوم دی د سیل نه بهر زمونږ سره هایر کنسنټریشن دی د مالیکیولز او د ننه چې کوم دی نو زمونږ سره څه دی لو کنسنټریشن دی. نو مونږ دا ووایو چې په اکټیو ټرانسپورټ کې به د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي. لکه نارملي خو زمونږ سره بعضې نیم مالیکیولز زمونږ سره ډیفیوز کېږي او هغه چې کوم دی د ننه راځي دلته. ټیک ده که نه؟ دلته چې کوم دی د سیل ته راځي. نو که دا ورو ورو راځي نو دلته خو به زمونږ سره څه چل وشي؟ دا خو بیا بیلنس کېږي سیز. نو بیلنس کولو له دا نه ورکوي بلکې دا سیل چې کوم دی نو څه چل کوي واپس یې لیږي د هایر کنسنټریشن طرف ته. نو په دې وجه باندې زمونږ سره د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته موومنټ کېږي. یعنی مطلب دا دی چې اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ کېږي په چړهایي باندې بره ځي. ټیک شو که نه؟ او بله خبره دا ده چې یعنی مطلب دا ډفرنس مینټین ساتي دا خرابېدو له نه ورکوي. نو یعنی مطلب په نیکسټ سټیپ کې که تاسو وګورئ نو ګورئ دلته هم دلته هایر کنسنټریشن دی او دلته په لو کنسنټریشن دی. یعنی مطلب بیلنس لیسیز نه دی ورکړی زمونږ سره چې کوم دی نو اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ موومنټ کېږي نو دا ځای چې کوم دی دا بیلنس شوی نه دی په بوث سایډز باندې بیلنسینګ نه راځي. ټیک ده که نه؟ یعنی مطلب یو شان کېږي نه. ټیک ده؟ دې خوا که موږ وګورو نو نو نیډ اف انرژي په پیسیو ټرانسپورټ کې ما مخکې هم وویل چې یعنی مطلب په دې کې زموږ سره انرژي نه خرج کېږي. بس دا کامن خبره ده نیچرل خبره ده د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي په خپله پیسیولي. ټیک ده که نه؟ نو په دې کې څه انرژي نه خرج کېږي. خو دا کار خو الټه دی که نه؟ دا خو د نیچر مطلب خلاف دی زموږ سره چې کوم دی نو د کامنلی رولز چې کوم کامن رولز دی د هغې خلاف دی. د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي نو خامخا دا به څه زور غواړي دا به څه انرژي غواړي. نو دلته به زموږ سره نیډ اف انرژي کېږي. ټیک شو؟ په اکټیو ټرانسپورټ کې دا چې کوم پروسس دی نو دا زموږ سره یوزولي سلو وي. دا په خپله مرضۍ باندې ښه به قلاره کېږي څه مسله نه وي. ټیک شو؟ خو دا چې کوم دی دا اکټیو ټرانسپورټ نو دا زموږ سره فاسټر وي ځکه چې زور خو زور وي که نه انرژي خو انرژي وي که نه. نو یعنې مطلب دا پروسس زموږ سره لږ تیز وي. ټیک ده؟ Sometimes channels or carriers are required. زمونږ سره چې کله دا موومنټ کېږي نو بعضې نیم ټایم کې چې کوم مالیکیولز غټ وي یا مطلب چارج مارج پې موجود وي نو هغه د ممبرین نه نشي پاس کېدلی. په دې وجه باندې دلته ورته یا چینلز لګېدلي وي یا ورته کیریرز لګېدلي وي. نو د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی نو بیا زمونږ سره دا د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته تللی شي. ټیک ده؟ بعضې نیم ټایم کې داسې چل وشي چې کنسنټریشن بهر ښه ډېر وي او دننه کم وي خو چونکې دا ممبرین داسې وي چې دا مالیکیولز غټ وي یا چارج مالیکیولز وي په دې وجه باندې دا دننه نشي تللی. د غټ مالیکیولز خو تاسو ته اسانه باندې پته لګي یعنی مطلب غټ مالیکیولز خو به بیا نشي دننه تللی خو د چارج مالیکیولز باندې به تاسو نه پوهېږئ چې چارج مالیکیولز یا پولر مالیکیولز ولې نشي تللی. نو یاد ساتئ زمونږ سره چې کوم پلازما ممبرین دی د سیل نو دا زمونږ سره څه دی لیپډ بایلیر دی یعنی مطلب دا نان پولر دی. نو دا به نان پولر سیزونه پرېږدي خو پولر سیزونه نه پرېږدي. نو د هغې دپاره بیا لارې پکار وي. دغه لارې د چینلز په شکل کې وي. چینل زمونږ سره سورې وي آر پار د پیپ په شان دي. ٹھیک شو؟ او یا چې کوم دی د دې لپاره کیریرز پکار وي. کیریرز سوري نه وي یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی داسې پروټین مالیکیولز وي خو هغه لاره ورکړي نو سیز چې کوم دی دننه راشي او بیا داسې شو نو دننه یې پرېږدي. ټیک شو؟ نو دې ته بیا مونږ کیریرز وایو او چې دا کوم د پیپ په شان دي وي دې ته مونږ چینلز وایو. ټیک شو؟ نو مطلب په هغې باندې بیا زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي او په بعضې نیم ټایم کې خو د سره د دې چینلز یا د دې کیریرز اړو له ضرورت نه وي نو هغه چې کوم دی زموږ سره بغیر د چینلز او د کیریرز نه هم تللی شي. یعنې مطلب که زه په دې کمره کې اوس عطر ولګوم یا یو سپری چې کوم دی نو وکړم نو دلته به زموږ سره مالیکیولز کنسنټریشن سیوا دی که نه خو یو منټ نیم پس به په دې ټول کمره کې چې کوم دی نو خور شي. یعنې مطلب د هایر کنسنټریشن نه به لو کنسنټریشن ته لاړ شي د مالیکیولز او په دې ټوله کمره کې به چې کوم دی نو دا زموږ سره چې کوم بوی دی د سپری دا به خور شي. ټیک ده؟ نو دغې ته خو بیا د ممبرین څه ضرورت نشته. یا مطلب که زموږ سره د دې ممبرین نه اکسیجن یا کاربن ډای اکساید هم پاس کېږي نو هغه واړه مالیکیولز دي او نان پولر مالیکیولز دي. په دې وجه باندې هغې ته څه د چینلز یا څه د کیریرز ضرورت نشته. ټیک ده که نه؟ نو کله ناکله زموږ سره چې کوم دی چې کله لارج مالیکیولز وي یا پولر مالیکیولز وي یا آینز وي نو هغې لپاره زموږ سره د چینلز یا د کیریرز ضرورت راځي په پیسیو ټرانسپورټ کې کله کله. خو چې کوم زموږ سره اکټیو ټرانسپورټ دی نو په دې کې زموږ سره د کیریرز ضرورت وي. دغې کیریرز ته مونږ پمپس وایو.
کله چې دا انرژي خرج کوي او سیس د یو ځای نه بل ځای ته ولي کوم قسم کیریرز نو هغې ته بیا موږ څه وایو پمپ ورته وایو. نو always required د دې به ورته په مخه ضرورت وي دا به چې کوم دی نو د دې نه بغیر نه کیږي. دې دپاره به د دغه کیریر ضرورت وي چې دا به انرژي خرج کوي او د لو کنسنټریشن نه به هایر ته اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ بوزي. نو دې ته موږ څه وایو چې یاره مطلب پمپس یا کیریرز چې کوم دی دا به always required وي خامخا به ورته د دې ضرورت وي د دې نه بغیر به اکټیو ټرانسپورټ نه کیږي. ټیک ده. خو چې کوم زموږ سره پیسیو ټرانسپورټ دی نو دا د دې د ضرورت کې هم کېدی شي او د دې ضرورت ورته نشي راتلی او د هغې دې نه بغیر هم کېدلی شي. ټیک شو. د دې زموږ سره ټایپس یا مطلب اگزامپلز نو هغه څه دي ډیفیوژن فیسیلیټیټډ ډیفیوژن او اسموسیس. ټیک شو. د پیسیو ټرانسپورټ اوس ډیفیوژن څه ته وایي نو ډیفیوژن چې کوم دی زموږ سره په دغه څیز دی چې مطلب مومنټ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن خو دوه خبرې دي یا خو نو ممبرین یعنی مطلب که د ممبرین ضرورت پکې نشته او ډیفیوژن کېږي نو د هغې اگزامپل زموږ سره تاسو ته ما لړی ووایي که زه دلته عطر ولګوم یا یو سپری وکړم نو هغه مالیکول زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځو په دې کمره کې به خواره شي لږ ټایم پس. ټیک شو. او بل اگزامپل یې زموږ سره انک ان واټر یعنی مطلب که ته د شیشې یو ګیلاس واخلې په هغې کې اوبه واخلې او دغه اوبو ته د انک یو ډراپ ور واچوې نو لږ ټایم دپاره به دغه لږ ځای چې کوم دی نو رنګ کړی شي د اوبو خو څه ټایم پس به چې کوم دی نو پکې دا انک ټوټل خور شي. ټیک ده. نو مطلب ډیفیوژن به وشي د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته لاړ شي او بیلنس به شي ټول به پکې زموږ سره چې کوم دی یو شانتې خور شي دغه رنګ. صحیح ده. نو دې قسم ډیفیوژن ته زموږ سره د ممبرین څه ضرورت نه وي دا د ممبرین نه بغیر کېږي. که موږ ممبرین له راشو نو ممبرین کې زموږ سره چې کوم سمال مالیکولز وي واړه او نان پولر چې نه یعنی مطلب څه چارج مارج پې نه وي نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي ممبرین پاس کوي. یعنی مطلب د دې اگزامپل زموږ سره اکسیجن او کاربن ډای اکساید دی چې دا واړه هم دي او نان پولر هم دي نو دا د سیل ممبرین یا د پلازما ممبرین نه پاس کیږي. ټیک ده. او د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي. که موږ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن له راشو فیسیلیټیټډ فیسیلیټي څه ته وایي سهولت ته نو فیسیلیټیټډ څه ته وایي چې سهولت ورله ورکړی شي مدد یې وکړی شي هیلپ یې وکړی شي. نو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن زموږ سره هغه قسم ډیفیوژن دی چې په دې کې به هم مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي خو د دې دپاره به د فیسیلیټیټر ضرورت وي یعنی مطلب د چینلز یا د کیریر پروټین ضرورت به وي ورته. ولې دا به زموږ سره یا پولر وي ٹھیک ده کنه مطلب پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو او یا به چې کوم دی مکمل چارج وي آینز وغیره به وي او یا بله خبره دا ده چې یا به لارج وي لارج غټ به وي نو بیا به هم نشي پاس کېدلی. ټیک ده. د دې اگزامپل زموږ سره ګلوکوز دی امینو ایسیډز دی او آینز دي چې یعنې مطلب دا زموږ سره د ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی په دې کې خاص قسم پروټینز لګېدلي وي دغه پروټینز ته چینلز وي یا زموږ سره چې کوم دی کیریرز وي د هغې نه زموږ سره دا پاس کېږي او د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي. نو دې قسم پیسیو ټرانسپورټ ته بیا موږ څه وایو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ځکه چې چینلز یا کیریرز ورله لاره ورکړه نو په هغې باندې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته مومنټ وشو. ټیک شو. بل دی زموږ سره اسماسیس. اسماسیس څه شی دی اسماسیس هم ډیفیوژن دی مومنټ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن دی. ټیک شو که خو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو دا زموږ سره سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن دی. د ډیفیوژن یو خاص قسم دی. هغه څنګه هغه دا چې د دې لپاره دوه خبرې خامخا لازمي دي. یو خبره دا ده چې دا مومنټ اف مالیکولز چې مونږ وایو نو دلته به مونږ وایو مومنټ اف واټر مالیکولز اوبه شرط دی په دې کې. اسماسیس مونږ څه ته وایو مومنټ اف واټر مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن. او بله خبره دا ده چې داسې نه چې ته په کمره کې اوبه واړې او هغه د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته لاړې شي. نه 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 دا به د ممبرین نه پاس کېږي. ممبرین پکې شرط دی. ټیک ده که نه یعنې مطلب سیل ممبرین پکې شرط دی. نو چې کله زموږ سره داسې قسم ډیفیوژن کېږي چې په هغې کې مالیکول چې کوم دی نو هغه واټر وي او چې کوم پکې ممبرین هم شامل وي نو د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته ځي خو د ممبرین نه به پاس کېږي. نو دې قسم ډیفیوژن ته بیا موږ څه وایو اسماسیس ورته وایو. اوس موږ ووایو چې یعنې مطلب دا ډیفیوژن دی د ډیفیوژن یو خاص قسم دی. نو دا کم قسم دی په ډیفیوژن کې یعنې مطلب زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی. نو یاد ساتئ که سمپل ډیفیوژن دی او که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی
خو چې یعنی مطلب مالیکولز پکې څه دي واټر دي اوبه دي بس دا د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي اوبه او د ممبرین نه پاس کیږي نو که هغه د سیل ممبرین نه ډایرکټ پاس کیږي او که هغه د چینلز په ذریعه باندې ځي د اوبو لپاره چې کوم خاص قسم چینلز دی هغه ته ایکواپورینز وایي ٹھیک ده کنه نو یو مطلب د ایکواپورینز نه یا پاس کیږي یا ډایرکټ د ممبرین نه پاس کیږي خو موومنت اف واټر مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لوور کنسنټریشن نو دې د بیا موږ سوال اسماسیس ورته وایو او یاد ساتئ تاسو به اوس وایئ چې څنګه مطلب موږ خو دلته ووایو چې پولر مالیکولز د ممبرین نه نشي پاس کېدلی نو واټر خو زموږ سره پولر دی نو یاد ساتئ واټر پولر دی په دې وجه باندې چې د واټر کم سمپل ډیفیوژن دی کنه نو هغه ډیر سلو کیږي او چې کم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وي کنه یعنی مطلب ایکواپورینز چینلز په ذریعه باندې نو هغه بیا لږ تیز وي نو مینلی زموږ سره چې کوم دی د ایکواپورینز چینلز په ذریعه باندې کیږي خو لږ لږ پکې زموږ سره چې کوم دی د سمپل ډیفیوژن په ذریعه باندې هم کیږي یعنی مطلب د سیل ممبرین نه ډایرکټ هم پاس کېدی شي خو هغه انتهایی سلو پروسس دی ٹھیک شو نو دا زموږ سره چې کوم دی د پیسیو ترانسپورت په باره کې خبرې شوې ډایګرام لر راځو خو اوس چې کوم زموږ سره ایکټیو ترانسپورت ټایپس دي یا ایگزامپلز دي نو مطلب هغه زموږ سره پمپ ترانسپورت دی چې مطلب زموږ سره خاص قسم کیریئر وي هغه چې کوم دی نو زموږ سره موومنت کوي د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي نو خاص قسم کیریئرز دي دا انرژي خرج کوي په دې وجه باندې ته موږ سوایو پمپ ورته وایو نو د دې پمپ په ذریعه باندې کوم ترانسپورت کیږي هغه ته موږ پمپ ترانسپورت وایو ایگزامپل یې زموږ سره سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ دی چې مطلب دا زموږ سره سوډیم هغه ځای ته ولي په کوم ځای کې چې کنسنټریشن الریډي سیوا دی او پوتاشیم هغه ځای ته ولي په کوم ځای کې چې کنسنټریشن الریډي سیوا دی نو مطلب د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي سوډیم او د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي پوتاشیم او انرژي په خرج کوي نو په دې وجه باندې دا زموږ سره چې کوم دی د ایکټو ترانسپورت ایگزامپل دی د دې نه علاوه انډوسایټوسیس ته وایي کله چې سیل ته دننه سره راځي دی ته انډوسایټوسیس وایي نو سیل چې کله ځان ته دننه سره وړي نو انرژي په خرج کوي نو دا هم زموږ سره د ایکټو ترانسپورت ایگزامپل دی او ایکزوسایټوسیس چې کوم دی نو دا زموږ سره چې کوم دی چې کله سیل سیزونه بهر ته خارجي نو دې عمل ته ایکزوسایټوسیس وایي په دې عمل کې هم سیل چې کوم دی نو انرژي څه کوي خرج کوي او سیزونه بهر ته خارجي نو دې ته څه وایي ایکزوسایټوسیس ورته وایي ټیک ده کنه اوس کومه ډایګرامټیکل ریپرزنټیشن لراشو نو موږ ته پته ده چې کوم سیل ممبرین یا پلازما ممبرین نو دا زموږ سره لیپیډ بای لیر دی یعنی مطلب دا زموږ سره د لیپیډ یو لیر شو داسې ټیک شو کنه او دا یو چې کوم دی نو دا زموږ سره د لیپیډ بل لیر شو نو موږ ورته وایو لیپیډ بای لیر ټیک شو بای څه ته وایي دوه ته نو د لیپیډ دوه لیر دي اوس زموږ سره چې کوم سمپل ډیفیوژن دی کنه نو هغه د سیل ممبرین نه بس ډایرکټ په ډایرکټ باندې کیږي ټیک شو لکه ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی هایر کنسنټریشن دی د مالیکولز او دې طرف ته چې کوم دی لوور کنسنټریشن دی یعنی مطلب دا بهر زموږ سره چې کوم دی نو د سیل نه بهر ځای دی او دا چې کوم دی دننه سیل دی سایټوپلازم دی دننه ټیک شو نو د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی دا سیل ممبرین پاس کوي دا لیپیډ چې کوم دی نو پاس کوي نو دې ته موږ سوال سمپل ډیفیوژن ټیک شو دا د لیپیډ بای لیر په ذریعه باندې چې کوم دی کیږي کوم چې سمال مالیکولز دي او نان پولر دي مینلی هغه چې کوم دی زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې راځي دننه ټیک شو اوس چې کوم زموږ سره اوبه دي نو اوبه خو موږ ووایو چې مطلب دا په سمپل ډیفیوژن هم راتلی شو خو هغه انتهایی سلو پروسس دی او چې کوم زموږ سره ایکواپورینز چینلز دي نو په هغې باندې راتلی شي یا مطلب تلی شي نو د دې سره سره چې کوم آینز دي نو هغه هم زموږ سره چې کوم دی چونکې چارج وي سوډیم آینز پوټاشیم آینز کیلشیم آینز وغیره وغیره نو هغه چې کوم دی زموږ سره هم د چینلز په ذریعه باندې چې کوم دی نوسي ټیک ده نو د چینلز په ذریعه باندې چې کله د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راشي نو دې ته موږ بیا څه وایو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایو ځکه چې دې چینل فیسیلیټیټ کو لارې ورله ورکړه نو دې ته موږ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وایو چینلز چې کوم دی د چینلز په ذریعه باندې راغلو د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته نو دې ته موږ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وایو دغه شان دي که دې خوا راشئ نو دا زموږ سره څه شی دی کیریئر پروټین دی کیریئر پروټین دننه سوری نه وي د پایپ په شان دي بس دا چې کوم دی زموږ سره داسې وي خو کنفرمیشنل چینجز پکې کېږي یعنی مطلب په خپل شیپ کې چینج راولي سیز له لاره ورکړي دننه راولي او بیا ور له لاره ورکړي نور یې هم دننه بوځي سیل طرف ته ټیک شو نو چې کوم زموږ سره لارج مالیکولز دي ټیک ده که نه غټ دي هغه د سیل ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی او پولر مالیکولز دي یعنی مطلب چارج وغیره پې دی
نو په دې وجه باندې دا هم زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، خو زموږ سره چې کوم دی د څه په ذریعه باندې د کیریرز په ذریعه باندې. ټیک شو. نو دا زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن شو، ځکه چې کیریر فیسیلیټیټ کو لارې ورله ورکړه، نو دې ته موږ څه وایو؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایو، د کیریر په ذریعه باندې وشو. دا هم زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، د چینل په ذریعه باندې وشو. چینل د پیپ په شانتي مکمل سوری وي، او چې کوم کیریرز دي نو دا زموږ سره مکمل سوری نه وي، بلکې کنفرمیشنل چینج پکې کیږي او سیز پاس کوي. ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم د دې نه علاوه موږ خو دا خبره وکړه د سمپل ډیفیوژن او د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. اوس که موږ اسماسیس لره شو چې مطلب اسماسیس څه شی دی، نو اسماسیس موږ ووایو چې دا هم مومنت اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن دی، خو شرط پکې دوه دي چې مطلب دا اوبه وي، بله خبره دا چې ممبرین پکې انوالو وي. نو ممبرین خو الریډي دا شو او اوبو خبره به وکړو، نو اوبه زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې هم راتلی شي، خو دا انتهایی سلو پروسس دی، او په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې هم راتلی شي د ایکواپورینګ چینلز په ذریعه باندې. نو په دې دواړو طریقو باندې راتلی شي زموږ سره. دې ته بیا موږ څه وایو؟ اسماسیس ورته وایو، چې دوه خبرې پکې انوالو شوې، یو ممبرین پکې انوالو شو. ټیک ده که نه؟ تاسو ته ما ووایي که زه په کمره کې اوبه واړوم نو دې ته بیا زه اسماسیس نه ویم، خو که دا د ممبرین نه پاس شي نو بیا د هایر کنسنټریشن نه لو کنسنټریشن ته لاړ شي نو دا بیا اسماسیس دی. ټیک شو. او بل شرط دا دی چې اوبه وي، اوبه دا مالیکولز اوبه وي، بل څه نه وي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی که په سمپل ډیفیوژن باندې اوبه د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، او که په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې د ایکواپورینګ چینلز په ذریعه باندې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، نو دې عمل ته بیا موږ څه وایو؟ اسماسیس به ورته وایو. دا زموږ سره بیا سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن دی. ټیک شو. چې کوم زموږ سره د اکټیو ترانسپورټ قسمونه دي یا مطلب اگزامپلز دي، نو هغه د پمپ ترانسپورټ. نو پمپ موږ وایو چې هغه قسم کیریر چې هغه زموږ سره انرژي خرج کوي او د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته الټا بوزي، دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته اکټیو ترانسپورټ وایي، او دې ته موږ بیا پمپ ترانسپورټ وایو، د پمپ په ذریعه. د دې اگزامپل دی سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ. دا زموږ سره یو داسې پمپ دی چې الریډي د سیل نه بهر 10 ټایمز سوډیم ډیر وي، د دننه په نسبت باندې بهر سوډیم 10 ټایمز سیوا وي. یعنی مطلب که دننه یو سوډیم دی نو بهر 10 دی، که دننه 2 دی نو بهر 20 دی. ټیک شو. خو د دې باوجود زموږ سره چې کوم دی سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ سوډیم راخلي او بهر ته یې وړي. ټیک ده؟ نو دا اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ شو، انرژي خرج کوي او د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي. دې عمل ته موږ څه وایو؟ اکټیو ترانسپورټ ورته وایو. او یا زموږ سره چې کوم پوټاشیم دی، نو پوټاشیم دننه 30 ټایمز سیوا دی د بهر په نسبت. یعنی مطلب که بهر یو دی نو دننه 30 دی، که بهر 2 دی نو دننه 60 دی، او که بهر 3 دی نو دننه 90 دی. ټیک شو. خو د دې باوجود چې کوم دی نو زموږ سره پوټاشیم د بهر نه راخلي او دننه یې راوړي. ټیک ده؟ نو مطلب اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ شو، دننه ښه ډیر دی او بیا هم دا لږ راخلي او دننه یې راوړي، انرژي پرې خرج کوي. نو مطلب دا زموږ سره سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دی چې سوډیم او پوټاشیم اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ پمپ کوي. ټیک ده؟ دا زموږ سره د پمپ ترانسپورټ اگزامپل شو. او زموږ سره چې کوم انډوسایټوسس دی، نو دا موږ الریډي وویل چې کله سیل دننه ځان ته څه راوړي نو دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس. انډو څه ته وایي؟ دننه. ټیک ده؟ نو چې مطلب سیل ځان ته دننه څه راوړي نو دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس. نو مطلب سیل په دې باندې انرژي خرج کوي او سیز چې کوم دی نو دننه ځان ته راوړي. داسې چل وشي چې کوم زموږ سره مایکروفیلامنټس په سیل کې دننه موجود وي، د هغې په ذریعه باندې د سیل ممبرین دا یو طرف هم داسې لږ سیوا لاړ شي او دا بل طرف هم لږ سیوا لاړ شي، او چې دا کوم سیز دننه ځان طرف ته راوړي نو دا داسې راګیر شانتي کي. ټیک ده که نه؟ نو مطلب زموږ سره دا مالیکولز دي، څه سیز دی، څه خوراک دی، سیل یې چې کوم دی نو دننه ځان طرف ته راوړل غواړي. دې خوا چې کوم دی نو سایټوپلازم طرف ته پکې انویجنیشن وشي، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی دننه طرف ته داسې لاړ شي. نو په اخره کې زموږ سره چې کوم دی نو راګیر کې او داسې ویزیکلز کې جوړ شي. ټیک ده که نه؟ نو سیز یې دننه راوړو، ځکه دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس. ټیک ده؟ او انرژي یې خرج کړله. ټیک ده؟ نو دې عمل ته انډوسایټوسس وایي، او دې ته ویزیکولر ترانسپورټ هم وایي، ځکه چې یو ویزیکل شانتي جوړ شي، یو دانېدار غوندې سیز جوړ شو، نو دې ترانسپورټ ته څه وایي؟ ویزیکولر ترانسپورټ ورته وایي. ټیک ده که نه؟ او دې عمل ته انډوسایټوسس وایي. صحیح ده؟ ځکه چې سیل ځان ته سیز دننه راوړو.
او انرژي خرج کړله، په دې وجه باندې انډوسایټوسس زموږ سره د اکټیو ترانسپورت قسم دی. که مونږ اکزوسایټوسس له راشو چې مطلب کله سیل څیزونه بهر ته خارجوي، نو ګورئ مثال طور کې دننه زموږ سره په سیل کې څه ګنده مواد جمع شوي دي یا مطلب د کار څیز دی خو سیل یې بهر ته خارجول غواړي، نو سیل یې د دې خوا راوړي، د سیل ممبرین سره ټچ کړي، نو دا چې کوم ممبرین دی نو دا د دې ممبرین حصه جوړه شي او دا څیزونه چې کوم دی دا بهر طرف ته ریلیز شي. ټیک ده که نو دا بهر طرف ته ریلیز شي، دې عمل ته څه وایي؟ اکزوسایټوسس، یعنې مطلب بهر ته تلل. ټیک ده، سیل یې بهر ته خارج کړي، دې عمل ته اکزوسایټوسس وایي. او دې ته هم ویزیکولر ترانسپورټ وایي، ځکه چې ویزیکل راغی او د ممبرین سره ټچ شو او بهر ته راوړو او انرژي یې خرج کړله، نو ځکه دا هم زموږ سره په اکټیو ترانسپورټ کې راځي. ټیک شو، انتهایی آسان ټاپک دی، ګران نه دی، بس زموږ سره شپږ خبرې دي چې د هغه په ذریعه باندې پیسیو ترانسپورټ او اکټیو ترانسپورټ د یو بل نه بدل دي. موومنټ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن. ټیک ده که نه، دلته به زموږ سره موومنټ اف مالیکولز فرام لو کنسنټریشن ټوورډز هایر کنسنټریشن، دلته به زموږ سره اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ، او دلته چې کوم دی زموږ سره اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ، دلته به چې کوم دی نو زموږ سره بیلنس کنسنټریشن آن بوث سایډز، او دلته چې کوم دی مینټینز کنسنټریشن ډیفرنس، دلته به زموږ سره ډیفرنس وي، بیلنس کیږي به نو. ټیک شو، دلته به زموږ سره نو نیډ اف انرژي په خپله به کیږي، ځکه خو دې ته پیسیو ترانسپورټ وایي. ټیک ده که، او دلته چې کوم دی زموږ سره نیډ اف انرژي کیږي، ځکه خو دې ته اکټیو ترانسپورټ وایي. ټیک ده، دا زموږ سره یوزولي سلو وي، په قلاره کیږي، او انرژي چې په کوم ځای کې خرج کیږي نو ښکاره خبره د هغه کار به تیز کیږي، فاسټر کیږي. دلته چې کوم دی نو زموږ سره بغیر د ممبرین نه چې کله وي یا مطلب کله یو څیز انتهایی وړوکی وي او نان پولر وي، نو دې ته بیا د څه چینلز یا د څه کیریر ضرورت نه وي، دا په خپله کیږي. خو چې کله زموږ سره ممبرین وي او څیزونه هم زموږ سره چې کوم دی غټ وي یا چې کوم دی نو مطلب څه چارج مارک وي، پولر وي، نو بیا به ورته کله نه کله زموږ سره د چینلز او د کیریر ضرورت راځي. خو چې کوم زموږ سره اکټیو ترانسپورټ دی نو دې ته به همیشه دپاره د کیریرز یعنې د پمپس ضرورت راځي، هغه به انرژي خرج کوي او څیزونه به د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن طرف ته بوځي. د دې چې کوم قسمونه دي، کوم اګزامپلز دي، نو هغه زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی، فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی او اسموسس دی. سمپل ډیفیوژن دا دی چې مطلب زموږ سره څیزونه د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن طرف ته ځي، خو د دې دپاره د څه فیسیلیټیټر ضرورت نه وي، په خپله تللی شي. او چې کوم زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی نو په دې کې به هم زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، خو دلته به د فیسیلیټیټر ضرورت وي، د خاص قسم لارې ضرورت به وي، د چینلز یا د کیریر پروټین ضرورت به وي. ټیک ده، چې کوم زموږ سره اسموسس دی نو دا هم زموږ سره یو قسم ډیفیوژن دی، خو چې کله د واټر ډیفیوژن کیږي نو دې عمل ته بیا څه وایي؟ دې عمل ته بیا زموږ سره او د ممبرین نه کیږي نو دې عمل ته بیا اسموسس وایي. ټیک ده، چې کوم د دې قسمونه دي زموږ سره نو هغه پمپ ترانسپورټ دی، چې مطلب زموږ سره مختلف قسم پمپس دي کنه، سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دی، او دې نه علاوه چې کوم دی نو پوټاشیم پمپس دي، کیلشیم دی وغیره وغیره. نو هغه چې کوم دی زموږ سره هغه خاص قسم مالیکولز د یو لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن بوځي او انرژي پرې خرج کوي. دغه شانتې زموږ سره چې کوم انډوسایټوسس دی نو کله چې سیل ځان ته څیزونه دننه راوړي انرژي پرې خرج کوي، دې عمل ته انډوسایټوسس وایي، او کله چې سیل څیزونه بهر ته خارجوي او انرژي پرې خرج کوي، دې عمل ته اکزوسایټوسس وایي. ټیک شو.